د الحجر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 15مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 9 نوي آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الف لام را دا د الهی کتاب او څرګندونکي قرآن آیاتونه دي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لري نه ده چې هغه وخت راشي چې همغه خلک چې نن د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړی دی په پښیمانتیا سره ووایي چې کاشکې موږ د تسلیم سر ښکته کړی وای. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. پرېږده دوی چې وخوري وڅښي او خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې په هیره کې واچي. ډېر ژر به دوی ته معلومه شي. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. مونږ چې له دې نه مخکې هره سیمه هلاکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی و. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدی شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدی شي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. دوی وایي ای هغه سړی چې ذکر یعنی قرآن در باندې نازل شوی دی ته په رښتیا سره لیونی. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. که ته رښتونه یې نو زموږ په وړاندې دې پرښتې ولې رانه وستلې. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. مونږ پرښتې هسې نه نازلوو هغوی چې کله کوزیږي نو له حق سره کوزیږي او بیا خلکو ته مهلت نه ورکول کیږي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پاتې شو دا ذکر یعنی قرآن دا مونږ نازل کړی دی او مونږ په خپله د دې ساتندویان یو. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ له تا نه مخکې په ډېرو تېرو شو قومونو کې پیغمبران لیږلي دي. هېڅکله داسې نه ده شوې چې هغو ته کوم پیغمبر راغلی وي او هغوی ورپورې مسخرې نه وي کړي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. د مجرمانو په زړونو کې خو مونږ دغه ذکر همدغسې د سیخانو په څیر ټومبو هغوی پرې ایمان نه راوړي. له پخوا نه د دغه ډول خلکو همدا کړنلاره ده. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. که مونږ پر هغو باندې د آسمان کومه دروازه پرانیستې وای او هغوی په رڼا ورځ پکې ختلي هم وای بیا به همدا ویل چې زموږ سترګې غولول کیږي بلکې پر مونږ کوډې شوي دي.
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. دا زمون چار جوړونه ده چې په آسمان کې مونږ ډېرې محکمې کلاګانې جوړې کړې او هغه مو د نندارچیانو لپاره ښایسته کړي دي او له هر رټل شوي شیطان څخه مو هغه خوندي ساتلي دي. هیڅ یو شیطان هغو ته لاره نشي موندلی مګر دا چې څه په پټه چل ول غوږ وباسي او کله چې هغوی په پټه چل ول د غوږ نیولو هڅه کوي نو یوه روښانه پلوشه یې تعقیبوي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. مونږ ځمکه غوړولې په هغې کې مو غرونه نصب کړي په هغې کې مو هر ډول شنیلي په ټاکلې موزون اندازه راټوکولي. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او په هغې کې مو د ژوند وسایل برابر کړي ستاسې لپاره هم او د هغو زیاتره مخلوقاتو لپاره هم چې تاسې د هغو روزي رسونکي نه یئ. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه خزانې له موږ سره نه وي او موږ چې هر شی نازلوو په یوه ټاکلې اندازه کې نازلوو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. باردارون کی بادونه مونږ لیږو بیا له اسمانه اوبو ورو او په هغو اوبو سره تاسې خړوبه کوو. د دې زیرمې خزانه داران تاسې نه یاست. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ژوند او مرګ مونږ ورکوو او همدا مونږ د ټولو شیانو وارث یو. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. له تاسې نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم مونږ وینو او وروسته راتلونکي هم زمونږ تر نظر لاندې دي. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. په باوري ډول به ستا رب دغه ټول را پاڅوي هغه حکیم هم دی عالم هم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. مونږ انسان د بویناکې خټې له وچکو دوړي نه پیدا کړ. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او له هغه نه مخکې مونږ پیریان د اور له شغلې نه پیدا کړي وو. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب پرښتو ته وویل چې زه د بویناکې خټې له وچکو دوړي نه یو بشر پیدا کوم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
کله چې زه هغه بشپړ کړم او له خپلې روح نه یو څه پکې پوه کړم نو تاسې ټول د هغه په وړاندې په سجده پرېوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. نو ټولو پرښتو سجده وکړه بې له ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو له ملګرتیا نه انکار وکړ. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. پروردګار پوښتنه وکړه ای ابلیسا پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا ونه کړه؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هغه وویل زما دا کار نه دی چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بویناکې خټې له وچکو دوړي څخه پیدا کړی دی. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. پروردګار وفرمایل ښه ده ته له دې ځایه وځه ځکه چې ته رټل شوی او اوس د جزا تر ورځې پورې پر تا لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هغه عرض وکړ زما پروردګاره چې دا خبره ده نو ته ماته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل راپاڅول شي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل ښه ده تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې وخت مونږ ته معلوم دی. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هغه وویل زما پروردګاره څنګه چې تا بې لارې کړم په همغه شان به اوس زه په ځمکه کې د دوی لپاره د غولونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول بې لارې کړم پرته ستا له هغو مخلصو بندګانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړي وي. قال هذا صراط علي مستقيم. الله وفرمایل دا هغه لار ده چې سم مسیخه ما ته را رسېدلې ده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بېشکه څوک چې زما رښتیاني بندګان دي پر هغو به ستا زور نه رسیږي. ستا زور به یوازې پر هغو بې لارې شوو خلکو باندې ورسیږي چې ستا پیروي وکړي او د هغو ټولو لپاره د دوزخ اختار دی. دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته اختار ورکړ شوی دی 7 دروازې لري. د هرې دروازې لپاره له هغو نه یوه برخه خاص کړی شوې ده. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. د دې پر خلاف پرهیزګاران به په باغونو او چینو کې وي او هغو ته به وویل شي چې دې ته ورننوځئ له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
د هغو په زړونو کې که لږ ډېره کینه وي هغه به مونږ ترېنه وباسو هغوی به په خپلو منځو کې لکه ورونه یو بل ته مخامخ پر تختونو باندې کینی لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين هغو ته به نه هلته څه کړاو ورسیږي او نه به له هغه ځایه وویستل شي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ای پیغمبره زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډیر ښه بخښونکی او مهربان یم خو د دې ترڅنګ زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون او دوی ته لږ شان د ابراهیم علیه السلام د میلمنو قصه واوروه کله چې هغوی هغه ته راغلل او ویې ویل پر تا دې سلام وي نو ابراهیم وویل موږ له تاسې نه ویریږو قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم هغو ځواب ورکړ مه ویریږه موږ تا ته د یو پوه هلک زیری درکوو قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ابراهیم علیه السلام وویل آیا تاسې په دې زوړوالي کې ماته د اولاد زیری راکوئ لږ فکر وکړئ دا څنګه زیری ماته راکوئ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين هغو ځواب ورکړ موږ تا ته په حق زیری درکو تاسې نا امیده کیږئ مه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ابراهیم علیه السلام وویل د خپل رب له رحمت نه خو ګمراهان نا امیده کیږي قال فما خطبكم أيها المرسلون بیا ابراهیم علیه السلام پوښتنه وکړه ای د خدای استازو هغه څه خبره ده چې تاسې ورته راغلي یاست قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين هغو ویل موږ د یو مجرم قوم لوري ته لیږل شوي یو یوازې د لوط علیه السلام کورنۍ مستثنا ده هغوی ټول به موږ وژغورو پرته د هغه له مېرمنې چې د هغې په باب الله فرمایي چې موږ مقدره کړې ده چې هغه به له بیرته پاتې کېدونکو څخه وي فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بیا کله چې دغه استازي لوط ته ورسېدل نو هغو ویل تاسې ناشنا ښکارېږئ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون هغو ځواب ورکړ نه بلکې موږ له همغه څه سره درته راغلي یو چې د هغه په راتګ کې دغه خلک شکمن موږ تا ته رښتیا وایو چې موږ له حق سره تا ته راغلي یو
نو اوس چې د شپې یو څه برخه پاتې شي ته له خپلې کورنۍ سره ووځه او په خپله د هغو شاته ځه له تاسې نه دې هیڅوک شاته نه ګوري سم سیخه هغې خواته لاړ شي چې تاسې ته حکم کیږي وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين او هغه ته موږ خپله دغه فیصله ورسوله چې د سهار راختلو سره به د دغو خلکو بنیاد غوڅ کړی شي وجاء أهل المدينة يستبشرون په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه السلام په کور وروختل قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون لوط علیه السلام وویل ورونو دوی زما میلمانه دي ما مه شرموئ له الله نه وویریږئ ما مه رسوا کوئ قالوا أولم ننهك عن العالمين هغو ویل آیا موږ په وار وار ته نه یې منع کړی چې د ټولې نړۍ ټیکهداري مه کوه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لوط په بېوسۍ سره وویل که تاسې څه مشروع کار کول غواړئ نو دغه زما لوڼې شته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ستا په روح قسم ای پیغمبره په هغه وخت کې پر هغو یوه نیشه غوندې راغلې وه چې په هغې کې هغوی له سده وتلي وو فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل په پای کې د لمر څرک سره سم هغوی یوې قوي چاودنې ونیول او موږ هغه سیمه پر بل مخ نسکوره کړه او پر هغو باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران ووراو إن في ذلك لآيات للمتوسمين په دې پیښه کې د پوه زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين او هغه سیمه چې هلته دا واقعه پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده په هغې کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين او د ایکی خلک هم ظالمان نو ګوره چې موږ له هغو نه غچ واخیست او د دغو دواړو قومونو ورانې شوي سیمې په لویه ښکاره لاره پرتې دي ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين د هجر خلکو هم پیغمبران دروغجن ګڼلي وو موږ هغو ته خپل آیاتونه ولیږل خپلې نښانې مو هغو ته وښودلې خو هغو هر څه له نظره وغورځول هغوی غرونه توږل کورونه یې جوړول او په خپل ځای بیخي بې تشویشه او ډاډه وو فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون په
پای کې یې قوي چاودنې هغوی سهار مهال ونیول او د هغو ګټلې هغو ته هیڅ په درد ونه خوړله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. مونږ ځمکه او اسمان او د هغو ټولې هستۍ له حق نه پرته په بل کوم بنسټ باندې نه دي پیدا کړي او د پریکړې ساعت یعنی قیامت ارومرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ته د دغه خلکو پر بابیزه چارو له شریفانه تیریدنې څخه کار واخله. په یقیني ډول ستا رب د ټولو هستوونکی او په هر څه پوهیږي. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. مونږ تا ته اووه داسې آیتونه یعنی د فاتحې د سورې اووه آیاتونه مو درکړي دي چې د بیا بیا تکرارولو وړ دي او تا ته مو ستر قرآن درکړی دی. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. ته هغو دنیوي ګټو ته سترګې مه اړوه چې موږ له دوی څخه بېلابېلو خلکو ته ورکړي دي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه ځوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اخطار ورکوونکی یم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. دا هماغه شان اخطار دی لکه چې مونږ هغه تفریقه چونکو ته لیږلی و چې هغو قرآن ټوټې ټوټې کړی دی. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نو قسم دی ستا په رب مونږ به ارومرو له دوی ټولو نه پوښتنه وکړو چې تاسې څه کړي دي. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نو ای پیغمبره د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه او د مشرکانو یو بد سره یې پروا مه کوه. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ستا له لوري موږ د هغو ملنډو وهونکو څخه د غچ اخیستلو لپاره کافي یو چې له الله سره بل څوک هم خدای ګرځوي. ډېر ژر به دوی ته حقیقت معلوم شي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مونږ ته معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي په هغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي. د دې علاج دا دی چې د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح ووایه، د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه او تر هغه وروستي ساعت یعنې مرګ پورې د خپل رب بندګي کوه چې د هغه راتګ یقیني دی. د النحل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 128 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ.
بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. د الله فیصله راغله، اوس د هغې لپاره تلوار مه کوئ. هغه پاک دی او له هغه شرک نه پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هغه دغه روح چې په خپل کوم بنده باندې وغواړي په خپل حکم سره د پرښتې په وسیله نازلوي، له دې لارښوونې سره چې خلک وپوهیږي چې له ما څخه پرته هیڅوک ستاسې معبود نشته، نو تاسې یوازې له ما نه وویریږئ. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هغه آسمانونه او ځمکه په حقه پیدا کړي دي. هغه له هغه شرک نه ډېر پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هغه انسان له لږ غوندې نطفې نه پیدا کړ او تر نظر لاندې په څرګند ډول له هغه نه یو جګړه مار موجود جوړ شو. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هغه څاروي پیدا کړي چې په هغو کې ستاسې لپاره پوښاک هم دی او خوراک هم او ډول ډول نورې ګټې هم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. په هغو کې ستاسې لپاره ښکلا ده چې سهار د څرولو لپاره لیږئ او ماښام یې بیرته راولئ. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هغه ستاسې درانده پیټي تر داسې ځایونو پورې وړي چې هلته یې تاسې له ډېر ربړ ګاللو نه پرته نشئ رسولی. حقیقت دا دی چې ستاسې رب ډېر زیات خواخوږی او مهربان دی. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هغه آسونه قچرې او خره پیدا کړي تر څو چې تاسې پرې سپاره شئ او هغه ستاسې د ژوند د ښکلا وګرځي. هغه نور ډیر شیان ستاسې د ګټې لپاره پیدا کوي چې تاسې ورباندې پوه قدر هم نه یاست. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. او هماغه الله د سمې لارې ښودلو ذمهوار دی په داسې حال کې چې کږې لارې هم شته. که هغه غوښتي وای نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې له آسمانه اوبه وورولې چې په هغو سره تاسې پخپله هم خړوبېږئ او ستاسې د څارویو لپاره هم چاره برابرېږي.
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هغه د دغه اوبو په وسیله کښتونه را زرغونوي او زیتون، خرما، انګور او نور راز میوې پیدا کوي. په دې کې د هغو خلکو لپاره یوه ستره نښانه ده چې غور او فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هغه ستا د کېږنې لپاره شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ په کار اچولي دي او ټول ستوري هم د همغه په حکم په کار اچول شوي دي. په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. او دا چې هغه ستاسې لپاره په ځمکه کې ډېر رنګارنګ شیان پیدا کړي دي، په دې کې هم د هغو خلکو لپاره ارومرو نښانه ده چې درس اخیستونکي دي. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره سمندر په کار اچولی دی تر څو چې تاسې له هغه نه لمدې او تازه غوښې راواخلئ ویې خورئ او له هغه نه د ښایست هغه شیان راوباسئ چې تاسې یې اغوندئ. تاسې ګورئ چې بیړۍ د سمندر سینه څیروي پکې ځي. دا هر څه د دې لپاره دي چې تاسې د خپل رب فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هغه په ځمکه کې د غرونو میخونه ټک وهل تر څو چې ځمکه پر تاسو ونه څرخیږي. هغه سیندونه وبهول او تخلیفي لارې جوړې کړې تر څو چې تاسې هدایت ومومئ. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هغه په ځمکه کې لارښوونکې نښانې وضع کړې او په ستورو باندې هم خلک لاره مومي. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بل آیا هغه څوک چې پیدا کوي او هغه څوک چې هیڅ هم نه پیدا کوي دواړه یو شان دي؟ آیا تاسې پاملرنه نه کوئ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. که تاسې د الله د نعمتونو شمیرل وغواړئ نو نه شئ شمیرلی. حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخښونکی او مهربان دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. په داسې حال کې چې هغه ستاسې له ښکارو نه هم خبر دی او له پټو نه هم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. او هغه نور هستی چې له الله نه پرته خلق بلی یعنی پرستش کوي هغوی د هیڅ شي پیدا کوونکي هم نه دي بلکې په خپل مخلوق دي. اموات غير احياء
وما يشعرون أيان يبعثون. مړه دي نه ژوندي او هغو ته هیڅ معلومه نه ده چې هغوی به کله دوهم ځل ژوندي راپاڅول شي. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ستاسې خدای یوازې همدا یو خدای دی، خو کوم خلک چې آخرت نه مني د هغو په زړونو کې انکار ځای نیولی دی او هغوی په غرور کې لویدلي دي. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. الله په یقیني ډول د دوی پر ټولو کړو وړو پوهیږي، په پټو هم او په ښکارو هم. هغه هیڅکله هغه خلک نه خوښوي چې د نفس په غرور کې اخته وي. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. او کله چې څوک له هغو نه پوښتنه کوي چې ستاسې پروردګار څه نازل کړي دي، نو وایي د پخوانیو وختونو دروغجنې کیسې دي. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. دغه خبرې هغوی د دې لپاره کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم پورته کړي او ورسره یو څه د هغو خلکو پیټه هم یو ځای کړي چې دوی هغوی د جهالت په اساس بیلاري کوي. آگاه اوسئ، بد دی هغه څه چې دوی په غاړه اخلي. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. له دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو د حق د ذلیل ښودلو لپاره همداسې دسیسې جوړې کړي دي، خو ګورئ چې الله د هغو د دسیسو کلا له بیخه ونړوله او د هغې چت له پاسه پر هغو راوغورځېده او له داسې لوري پر هغو عذاب راغی چې له هغه لوري د راتګ ګمان قدر هم نه و. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بیا د قیامت په ورځ به الله هغوی خوار او رسوا کړي او هغو ته به ووایي راوښایاست اوس چیرته دي زما هغه شریکان چې د هغو لپاره تاسې د حق له پلویانو سره په جګړه وئ. کوم خلکو چې په دنیا کې علم درلوده هغوی به ووایي نن د کافرانو لپاره رسوایي او بدمرغي ده. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هو د هغو کافرانو لپاره چې پر خپلو ځانونو باندې په ظلم کولو سره چې کله د پرښتو په لاسونو کې راګیریږي نو له سرغړونې پرته سمدلاسه روغه جوړه وړاندې کوي، یعنې تسلیمیږي او وایي مونږ خو کوم قصور یعنې بد عمل نه کوو.
په رښتیا ځواب ورکوي څنګه منع کوو الله تعالی ستاسې له کړو وړو نه ښه خبر دی فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين اوس ځئ د دوزخ په دروازو نه نوځئ همالته د تل لپاره ستاسې اوسېدل دي نو حقیقت دا دی چې د لویي کوونکو لپاره ډېر ناکاره استوګنځی دی وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لبل پلوا کله چې له خدای ویریدونکو یعنی پرهیزګارو خلکو نه پوښتنه کیږي چې دا څه شی دی چې ستاسې د رب له لوري نازل شوی دی نو هغوی ځواب ورکوي چې ډېر ښه شی یعنې خیر نازل شوی دی د دغه راز نیکو کارانو لپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خو ارومرو د دوی لپاره ډېر غوره دی ډېر ښه کور دی د پرهیزګارانو د تل اوسېدو جنتونه چې په هغو کې به ننوځي لاندې به ترېنه ویالې بهیږي او هر څه به هلته کټ مټ د هغو د هیلو سره سم وي دا مکافات الله خدای ویریدونکو ته ورکوي هغو خدای ویریدونکو ته چې کله په رښتې د سپېڅلتیا په حالت کې د هغو ساګانې اخلي نو وایي سلام دی وي پر تاسې د خپلو عملونو په بدل کې ځئ لاړ شئ جنت ته هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ای محمد صلی الله علیه وسلم اوس چې دغه خلک انتظار باسي نو له دې پرته اوس نور څه پاتې شوي دي چې په رښتې راشي یا ستا د رب فیصله صادره شي دغسې سپین سترګي له دوی نه مخکې ډېرو خلکو کړې ده بیا چې له هغو سره څه وشول هغه پر هغو باندې د الله ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې هغو په خپله په ځان وکړ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون د هغو د کړو وړو مفاسد په پای کې د هغو په لمن کې ولوېدل او هماغه څه پر هغو مسلط شول چې هغو ورپورې ملنډې وهلې وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين دغه مشرکان وایي که الله غوښتي وای نو نه به مونږ او نه به زمونږ پلرونو نیکونو له هغه پرته د کوم بل چا عبادت کړی وای او نه به مو د هغه له حکم نه پرته کوم شی حرام ګڼلی وای همدغسې پلمې له دوی نه مخکې خلکو هم جوړې کړي دي
نو آیا د پیغمبرانو په غاړه له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت هم شته؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مونږ په هر امت کې یو پیغمبر ولیږه او د هغه په وسیله مو ټول خبردار کړل چې د الله بندګي وکړئ او د طاغوت له بندګۍ نه ځان وژغورئ. له هغه وروسته له هغو نه چاته الله لارښوونه یعنې هدایت وکړ او په چا باندې ګمراهي مسلطه شوه. نو لږ غوندې په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې د حق دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شول. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے محمد صلی الله علیه وسلم، که ته د دوی د لارمیندنې لپاره هر څومره حرصناکي، خو الله چې څوک ګمراه کوي بیا هغه ته لاره نه ښیي او له دغه راز خلکو سره هیڅوک مرسته نشي کولی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوی د الله په نوم د کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې الله به هیڅ مړ کېدونکی بیا ژوندی راپا نڅوي. ولې به یې نه راپاڅوي؟ دا خو یوه وعده ده چې د هغې ترسره کول هغه پر خپل ځان واجب کړی دی، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. او داسې کېدل د دې لپاره ضروري دي چې الله دوی ته هغه حقیقت روښانه کړي چې د هغه په باب دوی اختلاف کوي او د حق منکرانو ته څرګنده شي چې هغوی دروغجن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. پاتې شول د دې کېدل نو پر موږ باندې یو شي د منځته راوړلو لپاره له دې نه زیات څه کول نه وي چې هغه ته حکم وکړو شه نو هغه کېږي. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. کوم خلکو چې د ظلم له زغملو نه وروسته د الله په خاطر هجرت کړی دی هغو ته به موږ په همدې دنیا کې ښه استوګنځی ورکړو او د آخرت ثواب خو ډېر لوی دی. کاشکې هغه مظلومان وپوهیږي چې صبر یې کړی دی او د خپل رب په توکل کار کوي چې څه ډول عاقبت د هغو په انتظار کې دی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، لتانه مخکې هم چې کله مونږ پیغمبران لیږلي دي د هغو خلکو لوري ته چې مونږ خپل پیغامونه لیږل له سړیو پرته مو بل څه نه دی لیږلی. له باخبرو خلکو نه پوښتنه وکړئ که تاسې په خپله نه پوهیږئ. بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. پخوانیو پیغمبرانو ته هم مونږ روښانه نښانې او کتابونه ورکړي لیږلي مو. اوس مو دغه ذکر یعنی کتاب پر تا نازل کړی دی تر څو چې ته خلکو ته هغه ښوونه تشریح او توضیح کړي چې د هغو لپاره نازل کړی شوې ده او تر څو خلک په خپله هم غور او فکر وکړي. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا هغه خلک چې د پیغمبر د بلنې پر خلاف ډېرې ناوړې دسیسې په کار اچوي له دې خبرې نه بیخي بېغمه شوي دي چې الله به هغوی په ځمکه کې ښخ کړي یا بله داسې کوم لوري نه پرې عذاب راولي چې له هغه لوري نه د هغه د راتګ د هغو وهم او ګمان کې قدر هم نه وي. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. یا هغوی ناڅاپه د ګرځېدو را ګرځېدو په حال کې ونیسي یا په داسې حال کې هغوی ونیسي چې پر هغو باندې په خپله د راتلونکي مصیبت اندېښنه پرته وي او هغوی له هغه نه د ځان ژغورلو په فکر کې وي. هغه چې هر څه کولو غواړي دوی د هغه د بېوسې کولو زور نه لري. حقیقت دا دی چې ستاسې رب ډېر مهربان او بخښونکی دی. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. او آیا دوی د الله کوم پیدا کړی شی هم نه ویني چې د هغه سیوری په څه ډول د الله حضور ته په سجده کولو ښي او کیڼې خواته پرېوځي؟ ټول په دغه ډول د خپلې عاجزۍ څرګندونه کوي. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څومره خوځنده مخلوقات دي او هر څومره پرښتې دي ټول د الله په وړاندې سر په سجده دي. هغوی هیڅکله سر نه غړوي. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. له خپل رب نه چې د هغو د پاسه دی ویریږي او څه چې ورته حکم کیږي د همغه سره سم کار کوي. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. د الله فرمان دی چې دوه خدایان منیسئ، خدای خو ایکی یو دی، نو له ما نه ویریږئ. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د همغه دي او په خالصه توګه د همغه دین په ټولو کائناتو چلیږي. نو آیا له الله نه پرته تاسې له کوم بل چا نه ویریږئ؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تاسې ته چې هر نعمت در په برخه شوی دی د الله له لوري دی، بیا کله چې پر تاسې کوم سخت وخت راځي نو تاسې په چیغو سره د همغه لوري ته ورځغلئ. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. خو کله چې الله هغه وخت در باندې تیروي نو ناڅاپه له تاسې نه یوه ډله له خپل رب سره نور د هغه د مهربانۍ په شکریه کې شریکوي تر څو چې د الله د لورینې ناشکري وکړي. ښه ده خوندونه واخلئ ډېر ژر به درته معلومه شي. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. دوی زمونږ له ورکړی شوي روزۍ نه د هغه چا برخه ټاکي چې د هغو له حقیقت نه خبر نه دي. په خدای قسم دی چې هرومرو له تاسې نه پوښتنه وشي چې دغه دروغ تاسې څنګه غوټه کړي وو. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. دوی د خدای لپاره لونی ټاکي سبحان الله او د دوی لپاره هغه څه چې په خپله یې غواړي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کله چې له دوی نه یو چاته د لور د زیږېدو زیری ورکول کیږي نو مخې تور اوړي او هغه د وینو غوړپ تیروي. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. له خلکو څخه پټ ګرځي چې دغه ناکاره خبر لا اورېدو وروسته به څنګه له چا سره مخامخ شي. فکر کوي چې له شرم سره لور وساتي او که په خاورو کې ومنډي. وګورئ څومره ناوړه حکم دی چې دوی د خدای په باب کوي. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. په ناوړو صفتونو سره د ستایل کېدو وړ خو هغه کسان دي چې په آخرت باور نه لري. پاتې شو الله نو د هغه لپاره خو تر ټولو لوړ صفتونه دي. همغه پر ټولو برلاس او په حکمت کې بشپړه دی. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. که چیرته الله خلق د هغو په ظلمونو سمدلاسه نیولی نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکښ نه و پاتې. خو هغو ټولو ته تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت ورکوي. بیا کله چې هغه وخت راځي نو له هغه پوره 1 ساعت هم وړاندې وروسته نشي کېدی. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نن دغه خلک هغه څه د الله لپاره ټاکي چې د خپل ځان لپاره بدی شي او د دوی ژبې دا دروغ وایي چې د دوی لپاره ښېګڼه ده. د دوی لپاره خو یوازې یو شی دی او هغه د دوزخ اور دی. ارومرو به تر ټولو مخکې دوی په هغه کې وغورځول شي. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. په خدای قسم دی ای محمد صلی الله علیه وسلم لتانه مخکې هم مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي دي
او مخکې هم داسې شوي دي چې شیطان د هغو ناوړه کړه وړه هغو ته ښایسته کړل او هغو د پیغمبرانو خبره ونه منله. همغه شیطان نن د دغو خلکو هم سرپرست شوی دی او دوی د دردناک عذاب وړ ګرځېدلي دي. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مونږ دغه کتاب پر تا له دې کبله نازل کړی دی چې ته هغه اختلافونه دوی ته په حقیقي بڼه روښانه کړي چې دوی پکې اخته شوي دي. دغه کتاب د لارښود او رحمت په توګه نازل شوی دی د هغو خلکو لپاره چې ویې مني. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. تاسې په هر ورښت کې وینئ چې الله له اسمانه اوبه ورولي او په ناڅاپي ډول د هغو په برکت یې په مړه ځمکه کې ساه واچوله. په باوري ډول په دې کې د اورېدونکو لپاره یوه نښانه ده. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. او ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس شته. د هغو له ګیرې د خوشیو او وینې تر منځه مونږ یو شی پر تاسو څښو، یعنې خالصه شیدې چې د څښونکو لپاره ډېرې خوندورې دي. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. په همدې ډول موږ د خرماو او انګورو د میوو له شیرو څخه هم یو شی پر تاسې څښو چې تاسې د نشې مواد هم ورڅخه جوړوئ او پاکه روزي هم. په باوري ډول په دې کې له پوهې نه د کار اخیستونکو لپاره یوه نښانه ده. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. او ګوره ستا رب د شاتو مچۍ ته دا وحي وکړه چې په غرونو کې په ونو کې او په څپرو باندې خیژول شوو نوتو کې خپله ځاله جوړه کړه. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. او د هر ډول میوو شیره وخوره او د خپل رب په هوارو کړو لارو اوسه. د دغه مچۍ د خېټې نه په بېلابېلو رنګونو یو شربت راوځي چې په هغه کې د خلکو لپاره شفا ده. په یقیني ډول په دې کې هم د هغو خلکو لپاره یوه نښانه ده چې غور او فکر کوي. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. او وګورئ الله تاسې پیدا کړئ بیا هغه تاسې ته مرګ درکوي او له تاسې نه څوک ډېر ناکاره عمر ته پرېږدي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو وروسته بیرته په هیڅ باندې ونه پوهېږي.
حق دا دی چې یوازې الله هم د علم له پلوه بشپړ دی او هم د وس واک له پلوه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. او وګوري الله له تاسې نه ځینو ته په ځینو نورو باندې په روزۍ کې لوړتیا وربخلې ده. نو کومو کسانو ته چې دغه لوړتیا ورکړای شوې ده هغوی داسې نه دي چې خپله روزي د خپلو غلامانو لوري ته ګرځولې وي تر څو چې دواړه په هغې روزۍ کې برابر برخوال واوسي. نو آیا دوی د الله له پیرزوینې نه منکریږي؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. او همغه الله دی چې ستاسې لپاره ستاسې له خپل جنس نه میرمنې وګرځولې او همغه له دغو میرمنو نه تاسې ته زامن لمسي درکړي دي او ښه خوراکي مواد در په برخه کړي دي. آیا نو دغه خلک د دې هر څه له لیدلو او پرې پوهېدلو سره هم باطل مني او د الله له پیرزوینې نه انکار کوي؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. او له الله نه پرته د هغو بندګي کوي چې د هغو په لاس کې نه له آسمان نه دوی ته څه روزي ورکول شته نه له ځمکې نه او نه دا کار د هغوی له وسې پوره دی. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نو د الله لپاره مثالونه مه جوړوئ، الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال راوړي، یو خدای غلام چې د بل چا مملوک دی او په خپله څه واک نه لري، بل څوک داسې دی چې هغه ته مونږ له خپل لوري نه غوره روزي ورکړې ده او هغه ورڅخه په ښکاره او پټه ښه لګښت کوي. ووایاست آیا دغه دواړه سره برابر دي؟ ثنا ستاینه الله لره ده، خو زیاتره خلک په دغسې سمې خبرې باندې نه پوهیږي. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الله یو بل مثال راوړي، دوه سړي دي، یو ګونګ کونډ دی، هیڅ کار نشي کولای، پر خپل بادار باندې پیټی دی، هر چیرته چې واستوي کوم ښه کار ورڅخه نه صادریږي.
دوهم سړی داسې دی چې په عدالت حکم کوي او په خپله په سمه لاره برابر دی. ووایي آیا دغه دواړه سره یو شان دي؟ ولله غیب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. او د ځمکې او اسمانونو د پټو حقایقو علم خو یوازې الله لره دی او د قیامت برپا کېدو معامله به دومره ونه ځنډېږي مګر یوازې دومره چې په هغه کې د انسان باڼه ورپېږي بلکې له دې نه هم یو څه کم. حقیقت دا دی چې الله هر څه کولی شي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تاسې ستاسې د میندو له ګېډو نه په داسې حالت کې راویستلی چې تاسې په هیڅ نه پوهېدلی. هغه تاسې ته غوږونه درکړ، سترګې یې درکړې او باخبره زړونه یې درکړل د دې لپاره چې تاسې شکر ویستونکي شئ. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم آیا دغه خلکو کله الوتونکو ته نه دي کتلي چې په آسماني فضا کې په څه شان مسخر دي یعنې په الوتو راځي؟ دوی له الله نه پرته چا ساتلی دي؟ په دې کې د هغو کسانو لپاره ډېرې نښې نښانې شته چې ایمان راوړي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله ستاسې لپاره ستاسې کورونه آرام ځایونه وګرځول. هغه د څارویو له پوستکو نه ستاسې لپاره داسې کورونه پیدا کړل چې تاسې هغه د کوچ کولو یعنې حمل النقل او دیره کېدو په دواړو حالتونو کې سپک مومئ. هغه د څارویو له وړیو اون او ژغنو څخه ستاسې د اغوستلو او فرشولو د استفادې لپاره ډیر شیان پیدا کړل چې د ژوند تر ټاکلې مودې پورې ستاسې په کار راځي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هغه د خپلو پیدا کړو زیاتره شیانو څخه ستاسې لپاره سیوري برابر کړل، په غرونو کې ستاسې لپاره پناه ځایونه جوړ کړل او تاسې ته یې داسې پوښاکونه در په برخه کړي دي چې تاسې له ګرمۍ نه ساتي او ځینې نور پوښاکونه چې په خپل منځي جګړو کې ستاسې ساتنه کوي. په دغه ډول هغه پر تاسې باندې خپل نعمتونه بشپړوي، ښایي چې تاسې امر منونکي شئ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اوس که دوی مخ اړوي نو ای محمد صلی الله علیه وسلم پر تا باندې د حق د پیغام په ډاګه څرګند رسولو نه پرته بل کوم مسئولیت نشته.
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. دوی د الله ښېګڼه پیژني بیا ورڅخه منکریږي او په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې د حق منلو ته تیار نه دي. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. دوی دې ته څه پاملرنه لري چې په هغه ورځ به څه کیږي چې کله موږ له هر امت څخه یو شاهد را پاڅو بیا به کافرانو ته نه د دلیلونو وړاندې کولو موقع ورکړه شي نه به له هغو نه د توبې ویستلو او استغفار غوښتنه وکړای شي. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ظالمان چې یو ځل عذاب وګوري نو له هغه وروسته به نه د هغو په عذاب کې څه اسانتیا راوستل شي او نه به یوه شیبه مهلت ورکړی شي. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. او کله چې هغه کسان چې په دنیا کې شرک کړی و خپل انګیرلي شریکان وویني نو به وایي ای پروردګاره دغه دي زموږ هغه شریکان چې له تا څخه پرته موږ رابلل یعنې نیایش کوو نو د هغو معبودان به هغو ته په ډاګه ځواب ورکړي چې تاسې دروغجن یاست. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. په هغه وخت کې به دوی ټول د الله په وړاندې غاړه کیږدي تسلیم بشي او د هغو هغه ټولې افتراګانې به له منځه لاړې شي چې دوی په دنیا کې کولې. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کوم خلکو چې په خپله د کفر لاره غوره کړه او نور د الله له لارې نه واړول هغو ته به موږ سر په سر عذابونه ورکړو د هغه فساد په بدل کې چې هغوی په دنیا کې برپا کړی. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی له هغې ورځې نه خبر کړه چې کله مونږ په هر امت کې په خپله د هغه له منځه یو شاهد را پاڅوو چې پر هغو باندې شاهدي ووایي او پر دغو خلکو باندې د شاهدۍ وهلو لپاره مونږ تا راولو او دا د همغې شاهدۍ تیاری دی چې مونږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکاره د هر شي څرګندونکی دی او د هغو خلکو لپاره هدایت رحمت او زیری دی چې د امر مننې غاړه یې ایښې ده. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله د عدل ښېګڼې او خپلوۍ پالنې حکم کوي او له بدۍ بې حیایي او زور ظلم څخه منع کوي. هغه تاسې ته نصیحت کوي تر څو تاسې درس واخلئ.
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. د الله وعده پوره کړئ چې کله تاسې له هغه سره کومه وعده کړې وي او خپل قسمونه له پخولو یعنې تاکید نه وروسته مه ماتوئ چې کله تاسې الله پر خپل ځان شاهد نیولی وي بېشکه چې الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ستاسې حالت د هغې ښځې په شانې نشي چې هغې په خپل زیار سره د تاروري چکه یې وریښل او بیا یې په خپله هغه اومه او ټوټې کړل. تاسې په خپل منځي معاملو کې قسمونه د ټګۍ او غولونې وسیله ګرځولې تر څو چې یو قوم له بل قوم نه زیاته ګټه په لاس راوړي. په داسې حال کې چې الله تعالی د دې ژمنې او تعهد په وسیله تاسې په ازموینه کې اچوي او هغه به د قیامت په ورځ هرومرو ستاسې د اختلافونو حقیقت درته ښکاره کړي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. که د الله اراده دا وای چې په تاسې کې د څه اختلاف نه وي نو هغه به تاسې ټول یو امت ګرځولی وای، خو د هغه چې چاته اراده وي په ګمراهۍ کې یې غورځوي او چاته چې اراده وشي سمه لاره ورښي او هرومرو به ستاسې نه ستاسو د کړو وړو پوښتنه وشي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. او ای مسلمانانو تاسې خپل قسمونه په خپلو منځو کې یو د بل د غولولو وسیله مه ګرځوئ چیرته داسې ونه شي چې کوم قدم له ټینګېدو وروسته وښویېږي او تاسې د دې جرم په مجازات کې چې خلک مو د الله له لارې نه منع کړل ناوړه نتیجه وګورئ او سخته سزا وګالئ. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. د الله وعده د لږ غوندې ګټې په بدل کې مه پلورئ څه چې د الله سره دي هغه ډېر بهتره دي که پوهیږئ. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. څه چې له تاسې سره دي هغه مصرف کیدونکي دي او څه چې له الله سره دي همغه باقي پاتې کیدونکي دي او مونږ به هرومرو له صبر نه کار اخیستونکو ته د هغو اجر د هغه د ډېرو غوره عملونو سره سم کړو. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر څوک چې ښه عمل وکړي
که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې مؤمن وي هغه باندې به موږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر د ډیرو ښو عملونو سره سم ورکړو. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نو کله چې ته په قرآن لوستلو پیل وکړې نو له رټل شوي شیطان نه د خدای پناه وغواړه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. د هغه پر خلکو تسلط نه وي چې ایمان یې راوړی وي او په خپل رب باندې توکل کوي. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. د هغه زور خو پر همغو خلکو رسیږي چې هغه خپل سرپرست ګرځوي او د هغه په لمسونه شرک کوي. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. کله چې مونږ دیو آیت پر ځای بل آیت نازلوو او الله ښه پوهیږي چې هغه څه نازل کړي خو دا خلک وایي چې تا دا قرآن په خپله جوړ کړی دی. اصلي خبره دا ده چې له دوی نه زیاتره خلک له حقیقت نه ناخبره دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دوی ته ووایه چې دا خو سپېڅلې پرښتې په صحیح توګه زما د رب له لوري په تدریج سره راوړی دی تر څو چې د ایمان راوړونکو ایمان پوخ کړي او امر منونکو ته د ژوند په چارو کې سمه لاره وښیي او هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړي. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مونږ ته معلومه ده چې دوی ستا په باب وایي چې دغه سړي ته کوم انسان ښوونه لوستنه کوي په داسې حال کې چې د کوم انسان لوري ته چې هغوی اشاره کوي د هغه ژبه عجمي ده او دا قرآن په سوچه عربي ژبه ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې د الله آیتونه نه مني الله هیڅکله هغو ته سمې خبرې ته د رسېدو توفیق نه په برخه کوي او د داسې خلکو لپاره دردناک عذاب دی. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دروغ خبرې نه جوړوي بلکې دروغ خو هغه کسان جوړوي چې د الله آیتونه نه مني همغوی په حقیقت کې دروغجن دي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. څوک چې له ایمان راوړلو وروسته کافر شي هغه که مجبور کړای شوی وي او زړه په ایمان ډاډوي نو بیا خو خیر دی
خو چا چې په خوښۍ سره کفر ومانه پر هغه د الله غضب دی او د ټولو دغسې خلکو لپاره ستر عذاب دی. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. دا د دې لپاره چې هغو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند خوښ کړ او د الله قانون دی چې هغو خلکو ته د ژغورنې لار نه ښیي چې د هغه د نعمت ناشکري وکړي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. دا هغه کسان دي چې د هغو په زړونو او غوږونو او سترګو باندې الله مهر وهلی دی، دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. حتمی ده چې په آخرت کې هم دوی په زیان او تباهی کې اوسي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. د دې پر خلاف د کوم کسانو چې دا حال دی چې کله د ایمان راوړلو له امله وځورول شول نو هغو کور کلی پرېښودل، هجرت یې وکړه، د خدای په لاره کې سختۍ وزغملې او له صبر نه یې کار واخیست. د هغو لپاره په یقیني ډول ستا رب بخښونکی دی او رحم کوونکی دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. د دغو ټولو فیصله به په هغه ورځ وي چې کله هر ساکک د ځان ژغورلو په اندېښنه کې وي او هر چاته به د هغه د کړو وړو بشپړه بدله ورکړه شي او پر هیڅ چا به یو بڅری ظلم هم ونه شي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله دی وکلی د وګړو مثال راوړی دی چې هغو د ډاډینې او بېغمۍ ژوند تیرو او له هر لوري ورته پرېمانه روزي رسېدله چې هغو د الله د پیرزوینو په ناشکرۍ باندې لاس پورې کړ. نو بیا الله د هغو په اوسیدونکو باندې د هغو د کړو وړو دا خوند وڅاکه چې د لوږې او ویرې غمونه پرې خواره شول. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هغو ته د هغو له خپل قوم نه یو پیغمبر راغی خو هغوی هغه دروغ وګاڼه، په پای کې هغوی عذاب ونیول کله چې هغوی ظالمان شوي وو. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نو ای خلکو تاسې ته چې الله کومه حلال او پاک روزي در بخلې ده هغه خورئ او د الله د لورینې شکر ادا کړئ که په رښتیا د هغه بندګي کوونکي یاست. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
الله چې کوم شیان پر تاسې حرام کړي دي هغه مرداره یعنې خپله مړ شوی وینه د خوږ غوښه او هغه څاروی دی چې له الله نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي. البته که څوک د لوږې له مجبوریته دغه شیان وخوري بې له دې نه چې هغه د خدای له قانون څخه د سرغړونې اراده ولري یا د اړتیا له حد نه تیری وکړي نو په یقیني ډول الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. او موایي هغه څه چې ستاسې ژبې په دروغو توصیفوي چې دا حلال دی او دا حرام تر څو چې په الله باندې په دروغو افترا وکړئ. څوک چې پر الله دروغ تړي هغوی هیڅکله بری نه مومي. متاع قلیل ولهم عذاب ألیم. د دنیا خوندونه څو ورځې دي په پای کې د هغو لپاره دردناکه سزا ده. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هغه شیان مونږ په ځانګړي ډول د یهودو لپاره حرام کړي وو چې د هغو یادونه له دې مخکې مونږ تا ته کړې ده او دا پر هغو باندې زمونږ ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې پر ځان یې کوو. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. البته کوم کسانو چې د ناپوهۍ په اساس ناوړه عمل وکړ او بیا یې د توبې په ویستلو سره خپل عمل سم کړ نو په دې کې شک نشته چې له توبې او اصلاح نه وروسته ستا رب د هغو لپاره بخښونکی او رحم کوونکی دی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. واقعیت دا دی چې ابراهیم په خپل ذات کې یو بشپړ امت و د الله د امر منونکی او همغه یو لوري ته مخ اړوونکی. هغه هیڅکله مشرک نه و د الله د پیرزیانو شکر ویستونکی و. الله هغه غوره کړ او سمه لاره یې وروښودله. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. په دنیا کې هغه ته ښېګڼه ورکړه او په آخرت کې به په یقیني ډول هغه له صالحانو څخه وي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بیا مونږ تا ته دغه وحی در ولېږله چې یو لوري ته په مخ اړولو د ابراهیم په کړنلاره لاړ شه او هغه له مشرکانو څخه نه و. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بېشکه د هفتې د ورځې تعظیم فرض کړی شوی و په هغو کسانو چې په هغې اختلاف کړی و. په یقیني ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رب د لارې په لوري په حکمت او غوره نصیحت سره بلنه وکړه او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډیره غوره وي. ستا پروردګار ډیر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې نه اوښتی دی او څوک په سمه لاره برابر دی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. که تاسې غچ اخلئ نو هغومره واخلئ چې څومره پر تاسې تیر شوی وي، خو که تاسې صبر وکړئ نو په دې کې شک نشته چې دا د صبر کوونکو لپاره ډیره ښه ده. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ای محمد په حوصله کار کوه او ستا دغه زغم د الله په توفیق سره دی. د دوی په حرکتونو مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو زړه کیږه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله د هغو کسانو ملګری دی چې تقوا غوره کوي او غوره چارې سرته رسوي.